बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मिन वालो ज़ेम स्तासु मलगर मसूद खान यो ज़लबैत सुबह दरना खिदमत के हाजिर हम पदे हिला तो सुबह रोग जोड़ बोई खुशहाल बोई खप मज़ो की बोई और माशाल्लाह माशाल्लाह अमदा खबर वो कहूँ कि माशाल्लाह खैस्ता बख्तवरा मैच थे और जमून खैस्ता और खुसूसी ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान तो गोरी लाइव फ्रॉम दुबई सेंटर ना हर हफ्ते वो इंशाल्लाह दा प्रोग्रामों को डेली वो तो गोरी मरहबा रमज़ान लेकिन खबर वो देना पहला जो कंटिन्यू सदा नो मायो मरगर दे डेर क्लोज मरगर दे नन प्रोग्राम की शिरकत स्पेशल इकड़ा जो एम जे राशि देना बु पुख्तना बोकू स खबरे बोकू चे खापा नशीनो बखैर आले नूरुल बशर बखैरना मसूद खान संग चलिया खैर टिकटॉक माता दार है जो बिल्कुल तक कला लपता शे कला हाजिर शे कला नमूदार शे कला बिल्कुल गैब शे नो दार त द खैर सब वजह दे दामत होया दा वजह ده کنه जी چې کله خبر والا ماشاءالله پروګرامونه وي په تر بس کې نه دراشي ها چې کله هغه نه وي نو بس د پتر فیملی خو فیملی ده کنه فیملی خو منم لیکن ماشاءالله همیشه چې کله مو پروګرام کوو مو چیرې زمو یو ډیر ښه او بل قابل ټیلنټډ هو سمو سره وی لیکن کله کله غیر حاضر وي لیکن نن مو خټ ټایم باندې ونی والے رااله زما سره اوس پروګرام وکړي نو دارت ویا माशाल्लाह बख्तवरा मैच थे रमज़ान और मरहबा रमज़ान प्रोग्राम खुसूसी ट्रांसमिशन दे दुबई सेंटर ना नो साल लग दे बारे की खबर होगा कि यार माशाल्लाह प्रोग्राम और बे खास कर रमज़ान दा जमू यो कोशिश यो काविश खास का समूह मिनावाल होता कि दा प्रोग्रामुना मुस्टार्ट कहू और बे होता दा रंग पर रंग कुम ची प्रोग्रामुना दी खास कर बे दीनी प्रोग्राम यो बे खास कर मरहबा रमज़ान दी बारे के लग राणा वाचवानन मसूद खान मरहबा रमज़ान तो उस पता है कि पूरा रोजा मियाश चलेगी ना माशाल्लाह तम रोजा दी माशाल्लाह और دا پروګرام د دې خپل خلا ده صحیح چونګې سړی ټول ورځ روزونی سی بیا ته په در باندې مازیګر ټایم کې چې کوم د لوګون د ریفرشمنت د باره کې نه جره ټي وي د وکینو پوه شو نو سپیشلی چې کله بیا موږ اوس لګا پرونه زو د ډېر ایکسایټډ وم چې سبا کې هری پروګرام دی نو بس وختي نه چې کوم د بزان مو فرش کوم زمو کوم اسپخین ول غینه بس خاصته مو ده نو د پروګرام خلا ده چې روزه مبارک میا شوي بیا زموږ ویورز سره بیا ټول میا شو سره د پروګرامونو ډیلی بیس سره چلیږي او په دې کې چې کوم تاسو ته پته ده مونږ سره لایو کال مانیم چې کوم نه خلک راتلی شي ها بالکل لایو کال بالکل ډېر خلک دی ګیلې په کوي درنه نن لایو کال کې ان شاء الله بل دا چې موږ ته په سکرین نشو نو موږ ته پکې مکمل شي نو ډېر دی پروګرام ډېر خوندونه دي خوندونه دي او بل خبره دا کوم چې ماشاءالله دی اوس پروګرام کې خوند خبره دا ده چې پهله خو لایو کالم سو کوي اب مو ته کوي لیکن لینډ لاین نه علاوه تاسو مو ته کوم چې مو وی ور دي او مو ته په واتس اپ هم کال کوي شي لکه او اساني دي پر مو دا ورته سہولت ور کړه چې تاسو مو ته په لایو نه علاوه کال مو ته کوي په واتس اپ مو ته کال کوي شي نو دا یو غټ سہولت مو ورته ورکړو کړه دا خو به نورم ایزی شو یا زموږ سونه ملګری دي یا سونه فیملی زموږ ممبر دي هغه بالکل کال کوي شي موږ سره غب شپ لګوي شي خپل چې کوم دا هغه ایکټیویټي دا موږ سره شیر کوي شي بالکل ماشاءالله पाकिस्तान के खुनन वमा रुजा दे और दुबई की अतमा रुजा दे नो यो एक्साइटिंग और यो फीलिंग्स यो मतलब कुमचे बरकत कुमचे ताता खैस्ता मैच दा दे मुल्क के ताता लागी कना दे मुल्क के कुम रोजे दी आयो खैस्ता खबरे तो हम दे मने वो खबरा कंटिन्यू सदरी फर्स्ट कॉलर दे मुसरा हां माशाल्लाह बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मसूद भाई हरकली पखेर अली और ढेर ستړي مشي پروژه کې د روزي مبارک امیا شم ډېر مبارک شه پخیر आले आरजे सबेर बला गړی نه پخیر आले خپل پروګرام مرحبا رمضان کې درته هرکلی وایم رورا ډېر خوشاله اوسې ډېر مننه چې څنګه تاسو خیر روزم خروانه دي الحمدلله دار ته تخپل روزي څنګه تیریږي ماشاءالله تاسو خو پاکستان دی به حساب بارانونه دی او روزا دی او ما سره به نور البشر نن ویلار دی زما ډېر زور مرګره او خپو خوست هاي روزه خو بس ډیره خسته ده الحمدلله ډیره خپل روانه بارانونه په ګوښ موسم هم ډیر خده د سپرلی روزه ده نو ډیره خسته تیریږي دي ها ماشاءالله نور البشر سره د زما ډیر کلوز مرګره او د پروګرام او خاص کر هر پروګرام ما سراوي لیکن نن رواني ولا مخراشه چې تاسو سینا نن به مو سره کینه پروګرام وکای مومنه ولا سره خبره کوي نور البشر سره خبره کول غواړي هرګلې دا ورور خپل پروګرام کې हेलो अलग टीवी आवाज दे बंद कर साजे साहब साबिर साहब महल कॉल कट शो हेलो कॉल डिस्कनेक्ट शो आई थिंक कॉल ड्रॉप शो नो इशू दा जमू यो रेगुलर कॉलर दे साबिर बला गड़ी ने कॉल कड़े हो
रेगुलर कॉलर हर प्रोग्राम بلا غړې پاکستان पाकिस्तान ऑफ कोर्स पाकिस्तान या आखो ना چې دا मैं दिल ते चते ना 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 बड़ा गड़ी पाकिस्तान ना लेकिन माशाल्लाह हर यो प्रोग्राम के दा शिरकतम कई और खासकर मरहबा रमजान कुम ट्रांसमिशन दे एक दा स्पेशल कॉलम कई नो दा यो दसे मीना यो खुलूस यो मोहब्बत खासकर टोलो सरा नो ज़ैम के प्रोग्राम के बगा खबरें बो ढेर सदुन ता पता नूरुल बशर हर प्रोग्राम यो खोला दे और दा मुख प्रोग्राम खोला सदे ता पता दे खोला होते ही आ खुदे मनाम खुला खुदे मनाम लेकिन दे प्रोग्राम स्पॉन्सर चिकुम दे आओ जी बिल्कुल बैंक ऑफ खैबर दे प्रोग्राम चिकुम स्पॉन्सर दे बैंक ऑफ खैबर दे लगा उस जमू कुम चे ददी मुसाफिर रूना दी आप पाकिस्तान दा पैसे लीगी लीगल प तरीके सही शो नो आलता जे कला दा पैसे लीगी नो आलता ओ तबे यो रिसिप्ट मिलवी कला चे आलता पैसे आवाली रिसिप्ट और त मिलाओ ची रसीद नो आ कुरानदाजी देखिए जबरदस्त खोला बारे के बजम हुए हां शुरू स्टार्ट मा प्रेदा खास बात दे बैंक ऑफ खैबर जी जी कम दिल के जमुंग सोनम चे कम दिल के जमुंग दिल मुसाफिर होने दी वेरी गुड अगर दिल ने पैसे लीगी स्पेशली पाकिस्तान दा नो दीजने दा हर बैंक ने लीगली शी और पाकिस्तान ने लीगी नो दी बैंक ऑफ खैबर हां वेरी तो खदी तो सके ना ना तो सम सिर्फ खबर चे दा आ न कम मतलब जलसा मलसा ना दे हमेशा सही शो करना नो अलते ची जखोम जबदा खबर खैर दा कम ना ना तो कंटिन्यू का तो दर विलाड नो इशू अलते ची कम सड़े पैसे लीगी बैंक ऑफ खैबर दे लीगी सही शो और दागे हर यो ब्रांच ने चिकम दे पाकिस्तान के आगा रिसीव कवी शो जकले रिसीव की नगी तो यो रसीद दर गई पागे माने बजे कम दे यो कोड भी वाह और कुरानदाजी बकीगी नो भाई के बड़र खस्ता खस्ता खुले नमूने भी इनामात हम दी का ना इनामात ती बकीगी नो मतलब तो खबर स्टेज तो कदे जमा जते हुए ना ना वो स्मार्ट प्रेदा करना लगा गोरा जे स्टार द स्टेज चे अंडर की नो पोशा खबर सुरा गई बिल्कुल नो दा उस खबर वो दा कम दा बैंक ऑफ खैबर दे प्रोग्राम स्पॉन्सरम दे और दे रमजान के बैंक ऑफ खैबर चिकुम दे देर इनामात थी खासकर लगा तसो पल कुम चे रेमिटेंस दे पाकिस्तान दा तसो सेंड कबई नो आलता खास कुम चे तसो जे कला पैसे मिलावीगी नो आ कुम चे रसीद दे आ रसीद संगे नूरुल बशर खबर ओगड़ा चे ए पर थ्रू तसो ता इनामात बो देर सारा मिनावी की नो दा खबर वो उर्दू के वकम चे इस रमजान बैंक ऑफ खैबर से रेमिटेंस वसूल करें और पाएं ढेरों इनामात जीतने का मौका और देना अलावा स्पीडी रेमिटेंस थ्रू बैंक ऑफ खैबर क्योंकि बैंक ऑफ खैबर जानता है कोई परदेश में है मगर इसका दिल अपने देश में है पोश नूर अल बशर हां बिल्कुल नो दा दे प्रोग्राम स्पॉन्सरम दे और दा मैसेज जमून दे चे अरब पाकिस्तान के का सुख जमून मुसाफिर रूना दी दजी का पाकिस्तान दा पैसे लीगी नो लीगल तरीके से और खास कर बैंक ऑफ खैबर जमून चे कौन स्पॉन्सर दे फतरू आली गए और पाकिस्तान में जिगम ने अगर इस के भी खासान दा सर का ना आसान दे का ना बल दा सर प्लस जिगम ने पैसे को खलक लीगी टोल लीगी नो जिस इनाम रो कोई जिसे मदद फंड नो खलक हो इनामात ता खुशली का ना जे मिसाल जे तब पैसे लीगल आल दा सेंड कई और ता जे नाम मिलाओ जी किदेशी दर दा घट प्राइस ना मिलाओ शी और बल दा ईद उम्र रवान दे का ना ईद हम रवान दे का ना मजदूर पैसे लीगी बस नो दा तसो दे पारा दे मिनावलो चे सोमरा तसो दुबई की उसी का चरतम उसी की पाकिस्तान दा का तसो पैसे ली गई द बैंक ऑफ खैबर बथरू तसो बोली गई और दे बथरू तसो दा डेर इनामातम मिलावीगी इंशाल्लाह और इनामात को नूरुल बशर लेट डिस्कस बुकाऊ करना लेकिन पहला दादा जे तसो चे दे मने पैसे तसो ली गई मैं नवाद खबर चे हम बात करेंगे इसके बारे में सही शो करना बिल्कुल मुंग द कॉलम के विषय मुंग द वेलिंग चे भाई मुंग बोले गेले बिल्कुल बस दा मसूद खान दे दा नूरुल बशर दे दा दमा स्टेज दे अंदजी के वो भी विलाड़ बम कुर्सी मालदा थे मख के राशम कना खबर है मज़ीद को करा तो रो मख आओ करा लेकिन खबर है दा सिर्फ और सिर्फ टो चादे पर जमू तुम मिनावाल दी खास कर दा खैबर सर कुम चिकला का मीना कई खास कर दे प्रोग्रामों सर मीना कई और खास कर जुखपल मैनेजमेंट खैबर मिडल ईस्ट टीवी कुम चे जमू मैनेजमेंट दे ओ दो डेर मशकूर हम डेर शुक्रगुजारम जे माशाल्लाह हमदा खैबर पर थ्रू हमेशा दो गुड मैसेज वर कड़े खम मैसेज वर कड़े चादा समा सैल भी कचाता सा इश्यूज भी हमेशा खैबर पर थ्रू दो आवाज विचत कड़े और को दा मैसेज वर कड़े बिल्कुल मुका टूल उमर ले जगम दे खो कोशिश शवे दे چې دې زنه جګم دې سونم مسافرونه دي هغه ته سنه سس دکړه ملوشي لازم او هغه ته سپورټ ملوشي هغه دا خبره بس تاغي نن دا ريزلټ الحمدلله مونږ به سلورو پینځو کال نه بده فیملی کې شریک یو ماشاءالله ماشاءالله او بده یو فیملی بیل خوند دي کې فور ایگزامپل نارمل ممکن پروګرامونه یا خو یو بیل شیډول دي به خاص کر مرحبا رمضان دا یو د سه پروګرام دی د کې څنګه بتا دا پدا فرست رمضان نو سه اینڈ اف رمضان سمره دا 30 ډیز کنټینیو دا ټرانسمیشن می د کې لایف کولم دی د کې ټولو خبرې وی د کې چا څه خبر وي امو سره شیر کوي شي ډیسکس کوي شي خاص کر پاکستان نمو د ډیر کول رضی خبر مسعود خان کې زده کلم ډیر زیات وی ډیر زیات بالکل لکه د هر سړي خپل یو خپل عمر مطابق اوس ته خو 26 نه سیوا شوی 27 نه ما فل 26 سال دی نو دی باندې خبره کنټینیو سره نو پروګرام کې شوړو کې شان د می ټایم زه د بریک تا والا نن نو مینوالو پروګرام خو الحمدلله شروع شو او د یو بریک ټایم د بریک نه بس راځو
خبر رمضان څنګه تاسو ته پته پروګرام تاسو ګورئ لایو نیغ پنیغه فرام دوبۍ سنټر نه هر روز 4:30 نه 6:30 بجې پورې پاکستان ټایم مطابق 5:30 نه 9 ټایم پورې خو به ولای که روژه شته که نه او کنه ریلیکس شه بالکل مې لکه اوس پرې ما ته لګي لکه اوس هم نور داسې لګي چې یاره لکه روژه دی او بالکل بې سره ونه دی زه دا سوچ کوم چې ته چې کوم دا انرژي کې راغلی که نه چې اوس روژې صحیح حساب دی که نه دغه تپوس مې درنه کول چې ما ته ډېر خلک وایي مسعود تا روژه نیولي که نه مخه نه زه تاسو ته خوشي مار کتل شم که نه ته داسې بالکل انرژي سره عمر خو دې نه سې واقع کیسې ما نه عمر خو مغه بالکل زه نه ما نشم خاصه ویلې به خبره به دروغ کې به راشي که نه نو صحیح ده کوم خبره تا وکړه صحیح ده ها نور البشر تا ته پته دی هر پروګرام یو ښکلا دی څنګه پروګرام مو شروعات کې خبره وړه کنه چې دې پروګرام چې کوم سپانسر دی بینک اف خیبر جی جی او دین علاوه چې مو په خبره وکړو نو دې پروګرام خلا یو بل ادا دی کې مو درنه ملمانه راځي استه ملمانه وي ملمانه دې پروګرام چې کوم راځي مختلف شعبو سره تعلق لري بالکل مطلب ډېر ټایم نه دوبۍ کې موسیقي ډېر ټایم نه د کاروبار هم کوي جاب هم کوي نو مو به خپل لکه یو خپل طرف نه دا ورته دا سوچ وکړو چې دا ملمانه خپل پروګرام راوړو او دینه صد معلومات او دینه تاسو زده دی شي خپل ایکسپیرینس هغه شیر کې بالکل هر پروګرام نو زم چې کته اجازه تی نو مو سره یو ملمان ناسي بلکې ونه دوا ملمان راغلي صحیح شو کنه بالکل نو ملمانو طرف ته ولا شو زمون پہلا ملما دی سید ولی شاه بخیر علی خپل پروګرام کې د هر کله مرحبا رمضان کې وعلیکم السلام مهرباني جی څنګه خیر روزي خطرېږي الله شکر دې आवाज نه اور بالکل پته لګي بالکل خپل پته دا مونږ خو جو ټول مزدور کار یو ها بل دا چې ګرمیم دا دی وطن کې او روزي پکې مين بس هغه دغه لګ دغه شي دا خبره پاکستان ته نه لړ بیا خو ډیر مشکله بوجه بجلی نه هاو کنه نو پاکستان ته خو الته حالات ډیر زیات ګډوډي الته کې خو جنگړي پکې خلک کې دغه شکر دې دلته پکې دا خبره د دې امن دې سکون دی کنه یا ار خپل نو سید ولی شاه صاحب تانه مو ډیر خبرې بم پښتنه کو ډیر معلومات هم تانه وکاو نو مو سره یو بل ملما مو سره ناسه ماشاءالله بالکل ریډي فټ راغله دي ټراوزر کې مت لګی لا چې د میچ نه راغله دي اور گیسټ هم دي ماشاءالله سمیع الله سے په خیر علی خپل پروګرام کې درته هر کلی وایم السلام علیکم مهرباني خوشاله اوسئ مننه ډیر کس سمي به څنګه د بیت ده الحمدلله روزي خیر رواني شکر دی الله کام دی نو ماشاءالله دا بالکل ماته خو داسې لګي چې سمي بھائی چې دا ګراوند نه خو نه راغله داسې لګي لکه بالکل ګراوند کې چې دا گیم هم دی نو ډایرکټ دزي راغله مسافر پلیئر دی مسافر پلیئر ہے کرا جی کرکٹ سم سلګ ډیر شوق ته هو بس د دې زه کرکٹ نو و نه لیکنه کرکٹ نو نه غلای لیکن بهرحال زبردست زمون د دوا درنه ملمنه راغلي دي ان شاء الله دونه به تاسو کو په رمضان په حواله سره رجوع په حواله سره اور جون په حواله سره ډېرې خبرې دي ان شاء الله تاسو نه دا خبرې ټول ورو باسو ان شاء الله لګ د خبرې نور البشر بو کوي نو دو پہلا سوال و سید ولی شاه صاحب نه پوښتنه کوم چې تاسو د پاکستان کې د کوم ځای نه تعلق لرئ زه جی بنیر سره تعلق ساتم خاص بنیر نه خاص بنیر سره بس تور ورسک ها تور ورسک ها جی زبردست او تقریبا دلته دغه 20-22 سال شو ماشاءالله 22 سال د هر سره شو او سم مصروفیات څه جواب کوي د دې څه بدل د خو ما خپل کار کوم خپل کاروبار خپل کاروبار مې آی ټي سره مونږ ها انفارمیشن ټیکنالوژي او دې سره مونږ خپل دغه د سی سی ټي وي کیمرې ها ماشاءالله نو تاسو خو بالکل کار به خاص کر تاسو نظر کی وجي وای دا کوم کسان دي دا سی سی ټي وي کیمرا والا دي به انسټالیشن وغیرہ تاسو کوي زمون سره تاسو ریلیټډ ها نو مطلب چې هر شي ته کوم چې دا د مو کیمرې ګورو نو مطلب دا تاسو سید ولی ټاچ یو سره ها اسمه ټاچ دو درش کاله شو کنه 22 کاله مې 22 سال تقریبا 22 سال مطلب ډیر 2003 کې راغله 2003 کې راغله ودا مسافر تا دی کنه چې څوک کو یہی چیرې پاکستان پرید کا پاکستان کې سوي سم متدوره سہولت یا صدوره بالکل چې شی ملویدانو پاکستان نه ویلې د دې موف کوله صحیح شو مو سره د سمیع الله صاحب نه پوښتنه کوله د پاکستان کوم ځای نه تعلق لري جی زه د مردان تخوای سره تعلق ساتم او دلته زما 7 سال شو ها مردان سره تعلق لري جی جی ها او د دې 7 سال بشو خیره جی الحمدلله زړه دی لګي 7 سال خو ما دا خود سے هوا بالکل فیس نه دسه مرجھائے ہوا ښکارې بالکل ریلیکس مطلب پته لګي چې سمیع الله صاحب نن خوشحال دی پروګرام کې ناشته مخ ټول دنیا ته ګوري نن روزه د نو پیس داغه د وجه نه نو روزه خو مام د نور البشر هم ده لکه خبره چې بالکل انرژي سره ریډي جی جی صحیح شو وکاله دوی شله جی الحمدلله زما وکاله وشلته تاسو څه کار کوئ زه رینټل کمپنی کې کار کوم افریشن کوارډینیټر باندې ها ماشاءالله
فريش څنګه دوبۍ کې زړه لګي بس وکړه لګي زړه خو لګي او زړه نم لګي ها ویلې پریشان یې زندگی نه روزه ده کنه روزه کلی مسکیږي نه ها کله مس کوي جی نو جی دا راته بالکل وایي ته د خبرې خو مخه اوس خبرې نو خبره به روزي کنه کلی روزي خبره وکړو چې کلی روزي او دې روزي کې څه فرق دی دا به د کلی روزې کې خدا فرق دی چې لکه هلته واړی کلی ولسي مازیګر کې سړی بهر وځي چکر وخي دلته هغه سیستم نشته دی ها دلته خو بهر بس چې روزي د دوبۍ بیل شان ماحول دی زموږ د پاکستان بیا د کې پی کې د پښتونخوا بل شان ماحول دی ها ها د هغې بس ښکلا دلته نشته د هغې خپل مزه یي په کلي هلته کې دا وی چې هلته کې سړی بس بیغمه وي کنه بېغمه وي، ډیوټي شي بالکل. کنه ډیوټي دا وایي چې کوم دا سیستم لګون دی ګډ وډ شي بل دا چې سړی ستړی شي او کنه سید ولی شاه صاحب نه پوښتنه کوم چې ماشاءالله دیم 22 سال شو کنه دبئی کې نو پاکستان روزي او دې روزي کو ډیر فرق دی او خاص کر په پاکستان کې پته سو روزي بو یاره زه خو بهانه غواړم ما تاسو خبره مې کړ کړه جی جی خو دلته کې ما ته سکونی ها خاصه کون دی بالکل ولې کار وکم خپل روم ته راشم سکون سره هلته خو د بچیان ځان له خوب ته نه پرېږدي خاص کر روم کې خو د بچیان نه پرېږدي صحیح کور کې زمونږ خو جو تا ته پته 20-22 کسان یو کور جی جی ماشاءالله هغې کې خو جو پروس کال چې روژې ته تللی یم کلي ته ماشومان مې ټول سکول ته داخل کړل ها سکون دی پاره یاره ما ته سکون ملو نه هم تاریخ مې داخل کړو والله کور کې راته وایي چې په 1 تاریخ په دې داخل کړو چې دا ټوله میاشت بېغمه وي ها والله داسې ها تاسو پکې ماشومان نه ګیله کوئ زه د ماشومانو نه ډېر تنګېږم خاص کر روژه کې صحیح شو خبره به جاری ساتو یو کولر دی مو سره جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوسف حال څنګه حال دی خیر په خیر حال آرامشیر بھائی دی گریٹ په خیر حال خپل پروګرام کې درته هر کلی وای مرحبا رمضان الله دې خوشاله را ډېر مننه پس رمضان کې تاسو مینه مو ډېر موده پس مبشر خیر بخیر مبشر خیر هر کله تاسو په چینل باندې بخیر جی علمشیر بھائی څنګه چل هر غلې ته وای خپل پروګرام کې الله دې خوشاله کړي مبشر صاحب خصوصي استاد لپاره ټلیفون وکړم مسعود خانم تاسو راځي کې راغله ډېر موده پس ته په شیشه باندې راغله دې ته پوښتنه وکړه ډېر مننه جی علمشیر بھائی ډېر مننه بس موږ راځو داسې خدای چې بس هغه زیات تر بګې نه یو کنه خو ان شاء الله کوشش زموږ دا وي چې بس کله مکمل ويږي نو بس بیا راوښو دوست ان شاء الله اوس زموږ کوشش وي چې زر برازم ان شاء الله هر پروګرام ته ما شاء الله تاسو جوړه الله سلامت ولري تاسو د خیبر خپلوي چې کله لا کله هم دې کوي او د مېلمنو تم دې زیات د کومې د سلامونه پیښ کوم په خیبر کې وته هر کله ویم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو څنګه علمشیر بھائی روزي مو څنګه روانې دي یو روزي خو د الله خصوصي احسان دی ما په یو ځای کې ما کته دا خبره نه کړې چې یا موسم دی یا دغه دی خو بس چې کوم ځای کې روزه راغلي که دلته راغلي که پاکستان کې راغلي که سعودي عرب کې راغلي بس الله حکم دی په خوشحالۍ مې تصویر کړی په یوه روزه کې مې ورته چېرته څه مسله نه ده جوړه شوه الحمدلله یا په ګرمۍ کې یا په سردۍ کې ماشاءالله بس ښه خبره ده چې روزه رامانې ښه تېرېږي دلته کې که نه پاکستان کې کوم ملک یې نن سبا دلته مسجد دلته ها دبئی کې علمشیر بھائی همیشه کول کوي فجرینه کول کوي او فجرینه چې کله کال کوي مو د یخ عوام فجرینه راشي علمشیر بھائی دا تاسو ښکلا ده الله خوشحاله کړه او تاسو ګپ شپ لګوئ دغه بله پیس نه پرې کوم نور ملګري به ښایسته خبرې کوي خو د روژې مبارکه میاشته په دې یو دوه خبرې کوم جی جی ضرور نو که ستاسو اجازه دي بالکل کوی شي جی علمشیر بھائی نو د روژې مبارکه میاشته دې ته الله رب العالمین خصوصي او اهمیت ورکړی دی جی او لکه څنګه چې د الله کورونه دي حرم شریف دی د الله کور دی مسجد نبوي دی د الله کور دی مسجد اقصی دی د الله کور دی داسې نور عبادتګاه دي د الله کورونه دي نو دا شانته کې په دې میاشتو کې چې دا د رمضان میاشته نو دا خصوصي د رب العالمین خصوصي د رمضان میاشت چې کومه ده نو دا خصوصي د الله د رب العالمین میاشته ده که نه جي بالکل نو په دې کې زما دا درخواست دی ټولو خویندو میندو او نوجوانانو ضیفانو او هلکانو ته ټولو ته چې د موضوع خو د ټولو نه د الله رب العالمین نه د خپلو ټولو ګناهونو معافي وغواړئ ځکه چې په دې رمضان میاشت کې الله خصوصي د هر دروازه کلاو کړي چې ستا بښنه وشي ستا مغفرت هم وشي ستا عبادت هم وشي ستا ګناهونه هم ختم شي خو د هغې لپاره چې د چا سره تاسو کوم حسد باندې تاسو هغه د زړه لرې کوئ
د والدینو نه کوم اختلافات هغه ختم کړي، د هغوی سره راضینامه وکړي، د هغوی نه معافي وغواړئ، که پردی حق هغه ورکړئ، او چې کوم ګناهونه هم کړي د هغې نه توبه وباسئ او الله طرف ته متوجه شئ چې واحد یو الله رب العالمین دی. چې کله یو انسان توبه طایب شي، الله طرف ته متوجه شي، نو الله رب العالمین فرشتو ته ووایي د اسمان ښایسته کړئ، زما بنده زما سره راضینامه وکړه. نو ستاسو ډېر ټایم نه ضایع کوم، خو ټولو ملګرو ته مې دا درخواست دی چې په خپلو خصوصي دعاګانو کې مې یاد ساتئ او زموږ د ښایسته مرګ لپاره خصوصي دعاګانې وکړئ چې الله په هغې کې خالص او مخلص حکمرانان راولي چې زما ملک ښه شي، آباد شي، نو خلک به بیا دغه نه کوي، بهر مسافریانې نه کوي. او دې ملک لپاره خصوصي دعاګانې وکړئ چې الله رب العالمین دا آباد او قال لري. ډېر زموږ خلک پکې د بېشتو خاوندان خو ښه ژوند پکې تېروي. الله دې دا ملک هم آباد لري او د دې موډل لیډرشپ دې آباد لري، او داسې مخلص لیډرشپ چې الله پاکستان ته نصیب کړي. د وخت د راکولو ډېر مننه. مبشر صاحب تاسو مسعود بهي ته مېلمنو ته یو ځل بیا د زړه د خاصه سلامونه او خپلو دعاګانې کې مې یاد ساتئ. د وخت د راکولو یو جهان مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه علمشیر بھائی. علمشیر بھائی ماشاءالله چې کال وکړي بیا د خپل چې کوم دی او سوچ باندې راځي. بالکل. او ډېره ښایسته خبرې کړې، زده کړې خبرې کړې، ښې خبرې وکړي. بالکل. او خوند خبره دا ده علمشیر بھائی هر پروګرام کې خو کول کوي خاص کر، لیکن بیا چې دا کوم خاص پروګرامونه وي لکه څنګه مرحبا رمضان پروګرام دی، دا زموږ یو ډېر ریګولر کالر دی او ډېر مینا خبره چې خبر سره مینا کوي چې کله څوک هم هوسټ راځي نو نه ژوند په حوالې سره څه خبرې نه کوم سبجیکټ یا موضوع باندې خبرې نو دا خبره کوي. نو ماشاءالله یو ځل بیا تھینک یو ویری مچ علمشیر بھائی تاسو کال کړی او ان شاء الله زموږ څوک هم مینوال دي کوم مو ویور دي هغه ته کال کوي شي. لایو پروګرام دی لینډ لاین باندې دوستو مو ته کال کوي شي، په واتس اپ مو ته کال کوي شي، ملما مو سره ناشتي ماشاءالله تاسو دوست سره خبره کوي شي یا څه خبرې مو سره شیر کوي شي، مو سره څه خبره وي تاسو سره مو شیر کوي ان شاء الله. بالکل مسعود خان پروګرام روان دی، زبرشم بیا چې کوم دی خواږه ملمانه چې کوم دی سید بھائی. بالکل. خطا سو لکه 2 کالو شو دلته کې الحمدلله. تاسو وایي چې پاکستان کې چې کوم دی روزه دلته مطلب روزه بس زه دلته سکون سره یم. او اوس دا سړی خپل یو دغه دی لکه کور کې ډېر بې سکونه وي که نه صحیح روزه کې زه عین روزو لازم هر کال یو ختم هلته کوم اخرو روزو له خو لکه دا ټولې روزې هلته نشم نیوی ګرانه یې راته نه دلته کې روزې په دې لس روزو لازم هر کال انشاءالله دا مې اراده وي زما صرف اخري لس روزو اخري لس لازم او اختر تیرومه بیا میاش دویمه جو بیا اسیم لکه مطلب د پاکستان په مطابق من دوبۍ روزي بزم چې خي ما ته آسان دي دلته روزي خو هر چا د پروازې نه مسافر لپاره آسان وي تقریبا ځکه چې هر قسم سہولت موجود دی. بالکل. او انډیواله سیستم برابر وي، بس خپل کار سره کار وي. منډه تړل به ډېر نه وي، بس هغه یو سړی بس په ډیوټي لري واپس راځي خپل کار سره. او سمي الله صاحب زویم چې دا به متعید پټ څخه سیل غواړي، لیکن اوس خبره مو ورنه پښتنه کو چې پاکستان روزه لکه پاکستان کې خو کله روزه دې تیرې کړي کنه دې تیرې کړي نو مطلب پاکستان روزه خو لک سټف هم دي سترونګ هم دي او بنسبت دوبۍ والا وسنګ څنګه سید بھائی خبره وړه جره د دې ډېر اساني دي د دې سکون دي نو څه خبره کول غواړي دې باره نو د دوبۍ خو صحیح ده، دلته فیسیلیټي شته دی، هر ماحول برابر دی، انډیوالي ملګري سړی ډیوټۍ له لاړ شي واپس راشي هر څه شته. خو د کور ماحول او د کلي ماحول دغه روجو خو هغې بیل مزه او بیل خوند دي. زمونږ میلمانه چې کوم دي کنه یو چې کوم دی هغه بهي هغه وایي چې نه پاکستان نه ماشومان نه بل وایي چې نه پاکستان روجنده دام خره اسپیشل لس ریز ہوتا شي اخیری لس ریز ہوتا هغه مین راځي لکه چې شل ریز زولونه سکون سره دوبۍ کې تیرې کم کدي دا شل ریز کال ته تیرې کړه نو مشومان خو ډېر مشکلات دي به بالکل صحیح شو چې اصل کې سمي به تاسو خبره صحیح ده خدا دې چې لکه دا بس دا ملکم زمون یو بل دویم کور دی چې ګوره که دوی ښکاله دی شو دغه شان مسعود خان خو تاسو نو د ځان لږ کم دی ځان ته یو صوبه ده صحیح ټول ژوندۍ تیر کړه زما یو لس کال شو کنه زمون زیات تر ټیم خو دلته وی کنه بالکل به دلته کې سړی کې ماحول سره عادت شي هر سړی د میس کې کور کړي خو تاسو ته پته دی هغه موږ بچپن دی کنه جی جی بالکل نو بچپن نه چایري تاسو خبره سره بالکل زه دفاع کوم هو لیکن دا دی چې زموږ دویم کور دا دی چې هغه مطابق بزان سړی عادت کوي کنه جی جی بالکل تاسو پاکستان کې څه کولو جی پاکستان کې خو زه ما په خیبر ټوبیک کې کار کوم نو بس لکه مسافرې د رزلټ څنګه کو جیر او راشن د ملک بدل مسافرې د سیو چې د کور سیستم خراب حالات مجبور کړو بس دا غي د وجه امدا قدم واغست مسافرې د مو جی بالکل بدا ټول عمدسي یو پروسیجر روان دی پاکستان کې کا څوک نه کا پاکستان کې خاص سہولت په خیر روزگار و خ کاروبار و خلکو مغزي کې وو کارونه کوله
लेकिन मजबूरी दे खलक बे ददी शिफ्ट शी ददी मूव शी बे सर्च कई जॉब तलाश कई जी बिल्कुल बैनाबाद लगा तस्वोनी यंगस्टर बे माशाल्लाह सैयद भाई कुमा खबर वगड़ा कि जे बे गला ददी ता स्टेबल शे ददी ता खपल कार रोजगार स्टार्ट के बे तादा बे मख के लेरम को लगा هغه سخته چې کومه وی کنه مسعود خان لکه اوس مثال کې دی وی دی په سټرګل باندې راغلی دی کنه دا نه بس دوه اشکال وشو نو دا چې نن سټیبل وی کنه نو دا مې دا چې بده کې انسان مهنت وکي هغه مطابق سره انسان ته ملاو شي بیا هغه ټایم چې کوم دی ټوله فیملی گئی او خاص کر به رمضان کې خو بونیر کله خو ډیر ماشاءالله یو شینکه او هر کال زما خلاص روجولا زمونږ بیا یو خپل ترتیب دی الته ملګری او زو ختم کو بګی قرآن ها ماشاءالله مطلب 8 दिन के 7 दिन के ختم 10 شپول جزم خاص کر ختم ده پاره ها ماشاءالله تاسو لکه اراده ده چې او زه دې له سلام ان شاء الله ماشاءالله اراده مې ان شاء الله ال دې لاړ شي لکه مطلب ختم ځان رسوم ماشاءالله خبره ده بالکل ځکه چې شل ورځې روزي دلته کې دیری کې بیا چې کوم لس ورځې او به ډیفرنس سفر وی ورکه لګ एकदम ته پاکستان تلاش اور حالت به ایڈجسٹ یرا روزي کې جو نو یي ولې نه پرخي خو خیر زه خو هر کال زمونو لکه عادت غونته نه جوړ شي د دې خو لکه اساني یاد شي بیا لکه ګران د دې خو لکه پښمانه وکړه تا پته دا ټایم دی پښمانه دی دا ټایم دی خو سملستو دی دا ټایم دی وچاتی دو دی دا و زور ټایم دی دا اثر دی دا مغرب دی دا عشاء دی لیکن حال دا ټایم لګ حال سیستم نشته کنه یا و بجلی نه وی چې موږ ټایم دی یا و بجلی یا زه خو نه هم درکې بھائی صحیح شو نن سبا موسم خد دی لکه هډر زیات یخي دی زمو سہولیات زیات دي مسعود زمو طرف یخته بنیاد کې خاص او مردان با والی سره خبره وکړه مردان څنګه موسم دی ریدو کې لکه خاص کر بیا اوس خو موسم الدم خوشاله دی ماشاءالله موسم خدای بارانونه کیږي ها چونکه او روزي اساني دي ها اساني دي ها بالکل تغبه هم خسته لګه ده کنه غریزه لګه ده بګیا خسته لګه ده مو خه کوم چې کی پی کې دی ټول یو خسته زرخیزه علاقہ مطلب مو د یو نه شو یره د علاقہ زبردست هر یو علاقہ به څنګه وسامي به ورلنه غواړي کنه خبره کوي نو وای چا غزم یادي ها ډیر یادېږي او دا د خاص کر رمضان کې زمون چون کوم مسافرونه دي کنه چې کله رمضان میاشت راشي نو ته به یار کور ډیر یادېږي یار ما د کور یادېږي ما د خوراک یادېږي ما د ټایم ټیبل یادېږي یاران دوستان راته یادېږي مازیګره درته یادېږي داسې ده او چې د دې مزدیګار شي کنه د دې دا یادېږي چې مخام او سب خو سب په خلې کو ها د دې دا غمی سره دلته کې هو دا غي بالکل صحیح شو جی دلته کې اصل کې مسعود خان ګور د دې جون پاکستان جون کې ډېر فرق دی کنه الته کې انسان سره قسم نه خو ذمہواری نه اټینشن نه بس هغه ته پته راځي کور کې بځي کنه سیستم برابر ملاو به سره سره ملاو شي کنه دلته کې هر قسم خبري ذمہواری ده سیلف سروس دی هغه ذمہواری لکه ماشينری و د انسان په خپل مګار کوي کنه هر ته سہولت ده خو لیکن انسان ځکه لکه د سمي به بار بار هغه خبره کوي کنه هغه چې بس کله کې دا بس ادارو سره نمازګری ده بس لاړ بشي مور بس خسته غو نسنه سپخ کړی بهشکه او بس کوم نه کې بنه هغه ځکه کله مسکی او کله خو بتن مسکی مسو ته هم د کوارټ سره تعلق لري بالکل ما نه خو چا پښتنه ونګړه په کوارټ هر علاقہ مو بالکل ریپرزینټ کړه ماشاءالله بونیر شو مردان شو ثوابي خوستا نما بوله دام ثوابي دي د خپل کوارټ یا لیکن ما کوارټ د امرود نه وروړي سید بھائی امرود چې نه امرود په واتس اپ نن سوال ته لیکو تصویر به سره لیکي چې لکه لیکن ماشاءالله ټول لکه یو هر یو ضلع هر یو علاقو والا کس لکه مونږ د ناس ریپرزینټ کوو مطلب تاسو ماشاءالله بونیر دا مردان دا ثوابي دي زه کوارټ یم مطلب کوارټ کې زموږ ډېر مینوال مسعود خان بالکل کوارټ دغه د سپیشل دا ویم سلامونه ودم ډېر بالکل ټول ناس زموږ ډېر زیات چې کوم دی مینوال دي د ناس اکثر پروګرام ګوري او ما د اکثر مې زوم کې مسعود خان کلیوال ډېر رمانه بالکل زه یو میسج خپل مینوالو ته ورکم چې جړې بھی لوگ اڑا کوارټ جټه اس ټایم په ویخنه پن سننے پن اڑا پروگرام مرحبا رمضان تو سی په ویخنه خاص کر منل جڑا کو ہوسٹ نور البشر بھی من نالے تے اس کو علاوہ نال اس پروگرام میں میزبان بھی آیا میں خاص کر سید شاعر نال اس کو علاوہ سمیع اللہ تا اینا کو لاسی پوچھنے انہاں نے زندگی نے حال احوال پاسی پوچھنے انہاں نے زندگی نے جڑے طور طریقے نے کتنی ٹائم نہ دبئی چلایا کتنی ٹائم نہ پاکستان نے چلایا تے ساری گلا سے انہاں کو پوچھیاں تے انشاءاللہ پروگرام میں جگی بھی پوچھساں تا اس وجہ تو جڑا بھی میرا پروگرام پوے گا خاص کر مرحبا رمضان تسی اس پروگرام میں جڑا لائیو کال بھی کر سکنے ہو تے جڑی گل ہوے میرے شیئر کر سکنے ہو نه زه دا وایم چې د ګوړ کې دا کومه جبه دا ما ټول مرته تاسو نه کوټیان خو زما ډېر ملګری دي ته چې کوم دا انکو وې دا خو ما نه دا کتلې دا کوم یو لینګویج دی دا هنکو یو خاص علاقائی لینګویج دی دا ګوړ کوم ځای مطلب بیسیک کوم سٹی کې دا پورا کوهاټ کې الشي عمدہ لینګویج چلی عمدہ لینګویج چلیږي آل دا پښتنم دی افریدینم دی بنگشم دی هندکو سپیکنګ دی هر یو ژبه والا خلک دی لیکن به هم کالج یونیورسيټي پورې چې تم سبق یاله سکول ناونی یونیورسيټي پرې ټول هندکو سپیکنګ دی آل دا
زه اکثر زما هوټل زیات ملګری خو دا جدا بیل دنیا ولا تا ته پته نشته زه کوم صحیح ده لیکن دا یو هر یو ژبه یو خوږ ژبه دی که پښتو دی عام خواږه دی که هندکو دی که پنجابي دی که اردو دی که سرایکی دی که بلوچی دی هر یو ژبه مو لپاره یو مطلب بیسټ دی قابل احترام دی او به خاص کر پښتو خو بلا خبره دی اوس ټول پښتانه دي کنه دا خبره چې په پښتو باندې پوهیږي هر څوک چې خپل یو ژبه ده بالکل ها نور البشر دا راته وایم ماشاءالله نن خو دوبۍ کې اتمه روژه دی پاکستان کې اومه روژه دی اته روژې خیر سره د دې تیرې شوې بالکل پته ونه لګي دا چې دا اته روژې نه ورکې تندې احساس شته نه ورکې داسې صاحب تا ته به تکلیف وي چې یاره ما ته اوس تکلیف دی دا خبره دی نو ماشاءالله زه یم چې یار امیر زه به دا وایم مسعود خان دلته کې زه سپیشلی زما 11 کال وشو لومبي کال نه دا و لومبي کال دا و چې یو سټرګل یو دغه کې راغلی و خو د هغې نه بس دا 10 کال وشو زه خپل ځاني دلته کې ریلیکس په دی وم چونکې سمي بای بس وي چې ته خو زما مخالف شوې خو چونکې چې فیملی سړي سره وي که نه دلته کې بیا ته اوس ته به د روژه دلته کې هم ډېره زیاته اخیستې بیا یار دوست چې کوم ته انډیوالي برابر وي بیا د هغې خپل یو خوند دی بل دلته کې روژه ماته اسانه وي ډېره زیاته په کلي کې روژه ډېره زیاته ګرانه وي هلته ریزن څه دی هلته کې ریزن دا چې اوس خو زه موسم ښه دی که نه چې کله موسم ښه نه وي نو بیا ته اوس ته به هر قسم انسان دی که نه چې کله روژه ونیسو روژه بیا داسې یو شی دی که نه چې ځای دې کې سړی عبادت وکړي پوره او خپل لمونځ اودس په ټایم باندې وکړي چې ته په هغې کې تاسو ته پته تند انسان ته ولګي لوږه ولګي او هغه ته بیا فیل کېږي نو بیا ته نور کارونه ستانه بیا پاتې کېږي دلته کې دا دی چې بس خپله ډیوټي افیس ټایمینګ دی واپس راشه ځان فرش کې مونځ وکړه اوده شي لږ ارام وکړه غنټه دوه بیا مازدیګر شي بس بیا د هغې نه بس خپل اکټیویټي کې او بیا د هغې نه بس ماښام شي ماښام چې بیا ورپسې ماسخوتان شي بیا سبی شي بیا سبی شي صحیح شو که نه او بیا موږ سره بیا داسې داسې مېلمانه وي ماشاءالله درنه مېلمانه ناست دي سمیع الله صاحب هم ناست دی سید بھائی هم ناست دی خبرې به انشاءالله ډېرې کوو دې کې د دې سمیع الله صاحب یو بله خبره ما د دې نوټ کړي ماشاءالله کله رمضان میاشت سټارټ شي د دې ځای په ځای ټینټونه ولګي تنبوان ولګي د دې کوم چې دا کوم رمضان مطلب افطار پارټي مو چې ورته یو چې افطار کوم سیستم دی د دې خلکو دا هر یو طبقې سره کوم تعلق لري یا خلک د دې راځي د دې افطاري کوي کدی کې مسلم هم دی نون مسلم هم دی دو یو غټ ټینټ لګولی دی بس هلته چې مثلا خاص کا د رمضان میاشت کله راشي دو همدا ورته تیاري کوي نو دې بارے کې څه لکه دو بارے کې څه تعریف کوی شي که نه شي کوی د دې خو تعریف کولو ته اړو ضرورت نشته ځکه چې خو ټوله دنیا یې ني ځکه چې هغوی غیر مسلم هم راځي مسلمانان هم راځي او دوی دا افطار پارټي ورکوي خاص کر د دې ګورنمنټ چې کوم دی نو د هغې تعریف کولو څه دغه نشته دی ځکه چې ماشاءالله هغوی ډېر بهترین تنظام ساس کړی دی هر جماعت سره یو ټینټ لګولی هر چا له دې افطاري ورکوي نو پوره میاشت هغه مطابق سروس د لومبۍ ورځې نه والې د اخري ورځې پوره بالکل کمی ورکې نه وي چېرې بالکل نو د دې څه تعریف کولو څه دغه نشته هغوی دومره فیسیلیټیز خلکو له ورکړي خاص کر دی روجې په میاشت کې ډېر دغه کوي د تعاون کوي خلکو سره او ماشاءالله هغوی ډېر دغه کوي ګورنمنټ یې ښه دی بل دی کې مسعود خان زه به یو خبره ایډ کړم چې کله دا ټینټونه د جوماتونو سره خوا کنیکټډ وي الریډي هر سړي د خپل رسي خو که دا خیال کړی چې کله د اذان ته 15 منټه پاتې شي نو په دې سیګنل کې هم چې کوم دی دې زول خپل کسان ولاړي پولیس والا ولاړي هغوی ورکوي عام خلک ولاړي عربیان ولاړي زنانه ایون ولاړي او خپل دغه ورکوي بالکل دې بارے کې زه خبره به وکړم چې لاست ایئر مو چې کله د دوبۍ پولیس مو ولنټیر وکړه دا همدا باکسونه مو ډسټریبیوټ کولو نو خاص کر دوبۍ هلته دوبۍ مال سره دی او په واک کې کوم واک دی سټي واک دی آی تھنک سټي واک کې موږ به ولاړو یو غنټه نیمه غنټه پهله نو کوم د ټریفک کې هلته چې کوم چې سیګنل دي هلته به څوک به ټریفک کې به ودرېدلو نو موږ ورته بوکسونه هغه ورته ډسټریبیوټ کولو لکه کوم پیسنجرانو موټرسټو نو او دپاره نو مطلب ماشاءالله دو ته ډېر خیال ساتي خاص کر بیا جو ته پته دی یاره اور یې کې موټرس څوک دي د ډرایوران څوک دي دې کې زیاته نون مسلم هم شته مسلم هم دي لیکن خبره چې او بیا بوکسز ورته ډسټریبیوټ کوي لیکن دا یو ښه اثر ښه یو مطلب امیج تا د ښه دنیا ده چې وګوره ماشاءالله دا ملک څومره بیسټ دی څومره تا خیال ساتي څومره تا روژې په حوالې سره همیشه خیال ساتي نو سید بھائی نه به زه دا پوښتنه کوم چې څنګه ماشاءالله د سمیع الله صاحب خبره وکړه چې یاره د دې ټینټونه لګوي نو څنګه تاسو کوم ځای کې د دې پاتې کېږي هلته به نږدې به چې دا ټینټونه به لګېدلي وي مونږ تقریبا بوتینه کې 2-3 ورځې مخکې دا شروع شو روژې نه او سمیع صاحب ته ما خو ولي چې راشه دا اوس وایي نه دی خپله جبلالي نه راغلی اما چې دا ایون ټول دوبۍ کې تقریبا دا سیستم دی چې خیمې ولګي او 10 ورځې دغه بل ما یو شی دې ملک کې ولیدو چې ارزاني به کوم راشي بالکل ارزاني راشي روجې میاشتې راشي هر څه باندې ډسکاونټ ورکړي هر شي پارکو هغه مارکیټونه دي هر سړی چې خپل وس دا کوي چې یو شی دغه کې زمونږ خو دغه دی نو
بل دغه بل خبره د مسعود خان کنه جی سیزونه په بار بالکل دې باندې خبره کوو ډیسکس کوو بالکل ها دغه خبره ده اصل کې مسعود خان چې کوم دی ګوره روزي میاش راشي خو ارزانیم راشي بل په هر چیز باندې آفر هم ولګي بل دا چې ته نور چې کوم دی کوم شیزونه انسان کنه اوس یو شی خواهش دی کنه نو هر لکه مطلب ته اکثر څنګه دې خبر کو پټین کې ملاوي کې لکه پټین کې ته هر قسم شی ملاوي کنه باکس کې چې تاغي باکس کې هغه کې فروټ وی هغه کې وبوي هغه کې لسی وی کوم چې ضرورت وي آتا پورا کوي درته لکه دا مطلب د هر شړي د ارمان وي چې خو مطلب افطاری زو کوم کنه نو ډېر زیات خوندناک وي دی ول چې کوم د حکومت کوم سپورټ ته کنه او دو نن نه دی ډېر ټایم نه دا شروع دی ماشاءالله کله لکه د دین علاوه چې کله یو مش پاتې شي رمضان دا ځای په د لایټونه ولګي سوپر مارکیټونو کې سیستم ترتیب وکي چې لایټونه افر شروع شي ډیسکاونټ درته ولګي او به ماشاءالله بل خبر وکي مسعود خان جی مین چې کوم دا ډیوټي ټایمینګ کم کی بالکل 6 घंटे ډیوټي چې ټول د پاره یو شان شي دا څونه غټ سہولت دی په کار خدا چې ډیوټي موږ برابر کوله کنه ډیوټي د کم شي او دغه به یو نه مسلم نون مسلم ټولو دی پاره ټول د پاره لکه دا لکه کمپنی کې هډیر مسلم هم کار کوي نون مسلم هم کار کوي لیکن ټولو دی پاره ایکوال دی بالکل بھائی تاسو ډیوټي 7:30 بجے سٹارټ کیږي او 2:30 بجے به ختمي کی او هغه په زمونه زیات خپوي روزه پسې بیا بعد کې ختم شي او اوس هم مرون ما یو ملګری سره خبرې کوي ما ته وی چې لکه غیر مسلم هم راځي هغه ته پکې خوراک ملاويږي باقاعده لکه ناس روزه پکې ماته بالکل نه راضي یا ټول راضي کنه هغه بس هم وتا دنیا خلک راضي مو یو کولیګ دی کنه چې څنګه نور البشر خبر وکړه چې امدای چې مسعود دا روزي بو سوره پوری مخه دا ان شاء الله 30 روزي دي چې بین آباد مخه بین آباد به نارمل ډیز بو سٹارټ شي دا ډیوټي ټایم خو ډیر بو خراب شي مو ډیوټي دا خوشاله دی بالکل ساشي کنه د 6 घंटो او ډیر انتظار کې چې کله او ته پته ولګي چې رمضان بلې میاشت نه غواړم ورته او مای ګاډ رمضان از کمینګ نو مطلب او ډیر خوشاله مدې باندې خوشالي کې اختر ته خوشالي کې چوټیا نه مطلب هر یو تهوار مو سره سلیبریټ کوي دا ملک د خندا د غلام د دې کې هر نسل هر یو ذات پات هر انسان د دې ټول برابر دی د دې یو بل د ډیر ریسپیکټ دی کا مسلم دی کا نون مسلم دی ویلې دا ګورنمنت ټول یو زیاته ټول راجمع کړی دی او په دې دوبۍ همدا خلا چې ډیر کم تا قدر کوي کنه دا شي قدر کوي چې راځي کوم دی روزه ده نو سپیشلی غي خیال کې چې مسلمانان دی بیا مطابق چې کوم سینیئر وستا سٹارټ کې زیات درکنه او کوشش دا کوي چې به خپل لغله چې کوم دی خیال وساتم چې دی روزه ده بالکل ها سید بھائی مسرنا سے سمیع اللہ صاحب مسرنا سے ماشاءاللہ دو بو اس خبرې مو نورم کو ور سره خبرې ور سره کنټینیو ساتو سید بھائی نه مدوتا پښتنه کوم صحیح باندې ماشاءالله چې پاکستان کې مو ګورو کنه کله چې روزه سٹارټ شي پاکستان کې پرایسونه وچچ दुबई की जे कला रोज़ा स्टार्ट हुई ना 5 दिन 10 दिन पहला अनाउंसमेंट की जरा उस डिस्काउंट शो दुबई के 50% 60% हर यो सुपरमार्केट के हर यो जै के पाकिस्तान के अपोजिट शी नो दी बारी के सकला खबर होगा जे आखिर सा सो वजह दे आखिर दा विली द सिकीगी जी परोस काल रोजे के कली د تل ما خپل ذاتی خپل خبره کومه صحیح گوشت دکان ته ورلم چې په 100 کېجی دی ایون گورنمنٹ 700-800 چلی دو هغه به 1000 روپۍ دی زمونږ علاقه کې څوک ډیر باس مایلس نه کوي بس هغه ما وی راکا ها والی ډره والله 3 کیلو غوښه پیسې مې ورکړې غوښه مې بل ځای چو وکتله 2.5 کیلو راکړې و ماشاءالله نه راکړې هم په زر و او وزن هم کم او وزن بیا مې ورته راوړه ما چې دا یا پوره کا یا والله غوښه رانه واغسته او بل سړي ته ورکړه می پتا نه هرڅو الټا خلکو ماته ګناه کاو وای چې تلې ونه قلار شه بالکل د پاکستان دا حالي بیا لکه خبر لا دا خبره کوم بالکل ثبوت سره نه بالکل دا هو بس نو لکه خپل را سره دا شهر سیزونه چې دي ډیر زیات په بره لکه بس غریب سړی پکې نه چور کی پکې او به بل خبره چې دورم احترام نه کوي جره رمضان با برکت میاشت جره د کې نه ټول کمی کم لکه زبو الله تاسو جواب ورکوم صحیح شو دی باری کې ان شاء الله خبرې به کنټینیو ساتو پروګرام کې شو وړو کې شان دې دمه ټایم دمه نه بعد راځو ان شاء الله نور خبرې تاسو راکو جی ویلکم بیک د کوم په خپل پروګرام کې مرحبا رمضان پروګرام ماشاءالله ډېر زیات خسته روان دی او مسعود خان جی اتم روزه چې کومه مکملېږي ها پروګرام هم چې کوم دی رو نږدې کېږي خپل ټایمینګ دا صحیح شو نو وګی شوی خو نه نه زه وګم نه يم تګم نه زه دا رانه چې هر تاسو ماشاءالله وخت نه راغلی خبرې کوي لیکن خبرو کې خبره ما دا اکټیو نه ښکاري دا څه لګي چې بالکل خو بولای
خو به ولې ونه ما ته چې خوبولی شي تا سره زه هم خوبولی کېږم بالکل ایکټیو شه ما تا ته غوږ ایښي کنه زه تا ګورم کنه ښه ما ګورې دوه ټایم فریم کې ښه لاګه مړه بېغمه شه ښایسته یې کنه بالکل ډېر پته لګي صحیح شو ها نور البشر ماشاءالله ملما مو سره ناست دي سید ولی شاه صاحب اینڈ سمیع الله صاحب ماشاءالله ډېرې ښایستې خبرې دوه مېلمانه هم ناست دي او مسعود خان د بالکل دې نه خبره به وکړو چې زموږ سره یو دی ساوي سوشل اینڈ ویلفیر انیشیټیو دا یو زموږ سره یو اداره دی جی بالکل اوکې دا سوشل یو ورکر مطلب یو سوشل ورکر دی جی دا مطلب کوم چې مو خلک دي اوس سره مو دا مطلب سپیشلی پاکستان کې اور کوم یو اسپیټال دی الته د دې یو شیربا اسپیټال کې 300-400 کسان ته چې کوم افطاری ورکوي او بیا چې کوم ټول پاکستان کې لکه زیات برګي بيږي چې کوم نه کنه هغه سپورټ کوي نو هغه خپل چې کوم اداره د نوم ساوي وګڼه د ان آباد نوم شو خود مساوي خود مختار پروجیکټ خود مختار ساوي خود مختار پروجیکټ او دی یو خاص خبره دا ده چې اوس رمضان کې ماشاءالله شیربا هاسپیټل څنګه نور البشر خبر وکړه الته غټ ټینټ لګیدل دی او الته 400 کوم چې روزیدار دی او د پردا افطاری ورګي روزانه ورګي دی ډېر دا ډېر نورم داسې هر چا سره هیلپ کوي لکه مطلب چې کوم نه او کو څوک داسې دلته کې داسې کم کسان وي هغه داسې خواهش لري چې سره پاکستان کې هیلپ وکړي هغه دې سره کانټیکټ کوي چې دی بدرو باندې بالکل دوه اکاونټ د تاسو خپل اماونټ واستوي شي هغه به حقدار خلکو ته رسیدي شي دا یو ډېر بالکل ټرو پراپر چینل باندې او تاسو ټولو ته او ته خپل کوم چې حصہ دی خبره چې ابو ورته ورسي هر ټایم کې لګ دی مطلب روزه کې نورمال هم چې لګ مطلب دی خپل خدمت نو ساوي کوم چې دا خود مختار پروجیکټ دی دا نوم یاد ساتي دا سپیشل دی پروګرام کې مواره واخصو چې دا ډېر همیشه دو کوشش کړي دو ډېر خېګړې کارونه کړي دي همیشه نو زموږ یو ځل به څنګه نور بشر خبره وکړه چې چا څوک پاکستان کې کدزي اوسېږي که کوم ملک اوسېږي نو ساوي کوم چې اکاونټ دی به ضرورت څوک په اماونټ واستوي شي او دو پیدا کار دی چې کوم چې د ډېرو خلکو خواهش هم وي مسعود خان جیر زه مثال کې چې کوم نه حکومت چاهه هغه 500 کسان وي چاهه چا سره هیلپ کول وي خو آیا چې کوم دا پاکستان کې حقدار خلکو ته نه ملایويږي داسې ادارې دي هغه تاسو سپورټ کې او حقدار خلکو ته به چې کوم دا خپل حق ملایويږي دا ډېره خبره ده کنه مسعود خان بالکل یو کالر دی مو سره یو کال اټینډ کا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی هر کله ته خپل پروګرام کې سلامونه رورا سلامونه قدرمن شهزاده تاسو ته سلام د ناستو ملمنو ته سلامونه زمرود ته ټول ټیم ته سلامونه قدرمن شه خوشاله شه بسنګ خیر وخت دیږي خیریت دي تاسو څنګه خیر روزه بخیر روانه ده خیر الحمدلله تاسو خپل نوم خو را دواله خسته یاره بس مور بیا دلته لګه ګرمي ده یاره زه خو برکو یو دوه ګیلاس شربت مې وس کو شمولي دي ماستې دي یاره بس زمونږ په سر د شکر د الحمدلله خو ډېر رانه لري نو ډېر رانه لري په ایمان ډېر رانه لري نو کال دې کوم ځای نه کړ تاسو نوم څه دی جی ملنګ صاحب دی ملنګ صاحب ها ملنګ صاحب بس موږ اصل کې ډېر ټایم پاس دغه شو جی ملنګ باشه مسرجی ملنګ باشه مستاسو مینوال تاسو سر ګول یار تاسو زما د سر ګولونه په ماره پاس اسمان یې شهزاده نو ملنګ صاحب خپل مرګره دې کړم د دې تاسو را ناشته مخه مغا دې کړو ټول ته سلام ویلې ناستو ملمنو ته دلته کوم نه دل کې غراي او سیاره ویلکم او کنه ویلکم ملنګ صاحب ملګری ته غلي نو څنګه نه لکه خاص کس دې کړم مخه مغدا نور البشر شو ملما شو مسعود دې کړې ته سلامونه وایا د کومې نه خان څنګه روزه مو څنګه روانه جی خدا او ګرمي ده یاره دلته ګرمي ده یاره شربت اسکو شربتي ماشاءالله کې شمولي دي او ماستري بس همدا زخمونو باندې نمک وایا متا زخمونو په نمک چھڑکه شربت اسکو د دې مخ اوسم سم نشته فلحال او شربت په ما باندې یخني راولي یاره دا به یو وخت په لکه اوس کوم بیا برابر شم چې لا سیګریټ پسې ولګي بیا خو بل شرمزه کوي माशाल्लाह या मतलब रोजे के बाद या तो घूमना है या फिर झूमना है یاره ډېر راته یادېږي خو لرې یارانه په ایمان تش ماستې دي شملې دي کوچ دي او شربتونه دي اورې دا عموما روژه متعید ده دا څوک راځي نو خیر دلته کې خو راځي موږ به څوک ضرور لږ سپیشل ورپسې چې لږ راته نږدې کړې که نه په ایمان دې روزانه به مې درلېږلی روزانه ماشاءالله بس مو ته پته دی ملنګ صاحب یو آر گریٹ یار یو آر ویری گریٹ تا کله کله انګریزي کې مو ته سه یو آر ویری ګډ بیوټیفل یاره څه چل دی نو بس ما ته ډېر زیات ګران یې که نه په حساب نه پوهېږم بس هغه ډېره مننه ډېره مننه یاره خبرې
थैंक यू वेरी मच मलंग साहब और دا راته تا خپل روزه څنګه تیریږي ماشاءالله پاکستان کې خطا ته پته ومه روزه ده د دې اتمه روزه ده نو پاکستان کې خو روزه خو ډېرې خوندورې دي لیکن تا ایلو چې اوس موسم هلته ګرم شوی دی دلته نن ومه روزه ده ومه بالکل روزه دې څنګه تیریږي ملنګ صاحب ملنګ صاحب زموږ خیال بالکل دې روانه ده چې د نشم ویلې د مور دی خو بس تک کار پکې نه کوم نه دی راغلی دی 2 لک روپیا به هغه خرو نه کیو د خبر سور کې اوري ها ته بل څه نه کې زموږ خبرګي مرحبا یو درخواست درته کومه جی وای چې څوک د چانه مرور دي دا ډیره مبارکه میاشت بس هغه ته وایي چې ګونه صفا کوي دی بل نه ماپه نه وغړی بالکل خپل وخت کې مختصر ژوندۍ ته خپل وخت تیر شي ماشاءالله بالکل ډیره خبره دی وکړه ملنګ صاحب او بل له سره مینه محبت پیدا کول دا تو مې د دې خپګان نشم نه سازيږي ښا بالکل ملنګ صاحب تو مې مو کله ختمي کله خپاو کله خوشاله خو خپل وخت راور غواړي او په مینه محبت کې راور غواړي دغه مې غواړ ارمان دی ها ډیر مننه جی ډیر مننه کال کولو ډیر مهرباني ان شاء الله عمدہ سی بوي کال کټ شو به زما خیال کال آی تھنک ډسکنیکټ اورډر خې خبرې وکړه را اورډر ملنګ صاحب زما خیال روزه ما تکړه ورو ټایم انت کې چې ماته شي اعلی دا خبرې ودي داسې خبرې نه ودي لکه مو سار کې 5000 پوزیشن خسته او خای انرژیټیک او لکه رو ماته پته سو نه ګوري جره مسعود خان سکو شو خیره سره بالکل ناصر کې سمي بھائی والا پارټنرو ها شمله ماست یاره دا خو بالکل تاسو سره بالکل تړل شي نه ما سره بالکل برابر و شمله اور یا خو دې ګوډي چې خبره ونه دا ګوډي چې ډیر زبردست خبره کوي یاره ګوډي چې نو مطلب ټول روزه خو مو ته د دې کې آ کړه راته صحیح شو ها سید بھائی موسر ناصر سمیع الله صاحب موسر ناصر ډیر خسته خبرې دي ټول وې کړې ماشاءالله پروګرام لیکن پروګرام مختصر وی نو خبره چې زویم چې سید بھائی تاسو تلو کې یو میسج خپل کتون کو تویر کوي اخر کې یو خسته کوم ته میسج د خپل ژوند زه خو دا واما جاتون کو دا چې روزه د یو بل سره خاص کر په دې ملک زموږ د ټیکسي والرونه دي یا داسې د نور ملګري دي ډرایوران یو بل سره ډیر تعاون کوي د روزې ښکلې میاشت نو چې دا زما خاص کر د دې ځای خلکو ته دغه بیا پاکستان کې خلکو ته پلیز چې لکه د جنګ جګړو دا دغه لږ کمي نو ښه به وي لکه دا زما یو ریکویسټ دی زبردست مینه محبت وی ریسپیکټ وی زبردست ډیره مننه سید صاحب ډیر خسته میسج تاسو وکړو او امید کوم چې چا دا میسج وړیدلی منه به ان شاء الله عمل کوي نو موږ سره سمیع الله صاحب دغه سمیع الله صاحب تاسو چا دا میسج ورکول غواړي اخیری یاره زه خو دې چې کومې خبرې وکړې بهتره ده خو زه به یو خبر وکړم دلته زموږ زیاتره پښتانه دي که نه موږ یو بل له زیاتره خپې وخو زیاتره به دې ملک نو زما خو دا میسج دی خپل پښتنو ته به دې ملک چې یاره دا عادت چې کوم دی نو دا نه دی ځکه چې موږ نورو کنټریانو خلکو ته وګورو انډیا والا شو بل شو نو هغوی یو بل سپورټ کوي بالکل نو موږ چې کوم خلک دی نو هغه موږ چې کوم یو کس موږ نه مخکې شي نو په کپنۍ کې یا څه ترقي وشي د هغه څه دغه وشي نو موږ ته مطلب هغه جلن غونتې کېږي یا موږ نه برداشت نه کېږي نو زه یم چې لکه دا عادتونه چې لکه دا عادتونه ځان ختم کړو دا خبره کوي چې بھائی چې کوم دی سپورټ وکړي سپورټ خپل پښتانه سپورټ کوي چې کوم په خصوص باندې ناست هغه نورم دغه سپورټ کوي بالکل زما مطلب دغه دی چې سپورټ کوي بالکل زبردست ډیره مننه تاسو ماشاءالله خپل قیمتي وخت وبسته د زیرا غلی او ډیر خسته خبرې تاسو وکړې او ان شاء الله مو امید کوم چې تاسو خبرونه به ډیر خلکو سزده کړه کړی وي صحیح شو جی مینوالو پروګرام کې شو وړو کې شان دمه ټایم دمه نه بعد راځو ان شاء الله غب شپ لګو جی مینوالو یو ځل به هر کله وایو تاسو د خپل خوښي پروګرام مرحبا رمضان نور البشر سره او د دې एकदम لپاته شو دا په خیر مېلو چرته لپاته شو ما پرې چې لغون دغه چې کنه مخامخ دغه مخامخ لغون دا بالکل هوا دې بلاک کړی بالکل سوال فرش هوا ولګي ما ته مخامخ بالکل اس کارنر ته راغلی کنه نو ماشاءالله نور البشر ډیر زبردست پروګرام مرحبا رمضان ډیر خوندم وکړو ملمنو سره خبرې وکړې او لایف کولم شو ډیر د کې علم شیر مو ته کال کړو صابر بلاګړی نه کال شوی او اخري کې بیره د ملنګ صاحب کال کړو ډېرې خسته خبره روزه ماتي والا خبره بالکل او چې د دې ټایم چې روزه ماتي خبر وکړو به مو فیلینګ خو نور کی کنه ویلو الریډي د روزه ماته کړی دی کستا خو خوي کنه ها چې سٹارټ کړه چې کوم دی کنه سټیج ته لاړ او زموږ سپانسر چې کوم زموږ د پروګرام سپانسر ها او تاسو لکه زه مجلس سټیج لکه سټیج باندې قبضه کوي لکه پیرا ما وکړه نه بات تاسو کستا اجازه وي ساسا اجازه ناو دا بالکل او شروع بالکل نو مسعود خان
زمونږ چې څونه ویورز دي صحیح شو هغې ته به دا ووایم جی جی چې کم څونه هم زمونږ مسافر دي بالکل سپیشلی دلته نه هر سړی پیسې لیږي د میاشت په اینډ کې د میاشت په درمیان کې یا اسیم چې خلک پیسې لیږي نو بینک اف خیبر پاکستان کې چې کوم دی سپیشل هغې بینک ته لیږي او پوره پاکستان کې د هر ځای کې چې کوم دی تاسو دا پیسې کلیکټ کوی شئ بل دې کې د مزې خبر دا مسعود خان چې لکه هلته کې ته پیسې مو لیږه او بیا طلب چې کوم دی کله هغه رسید درکړي خپل یو ټوکن نمبر وي او هغې کې بیا ښایسته ښایسته انعامونه هم راخېږي قیمتي انعامونه چې کوم دی پکې راخېږي بالکل انعامات هم ښه دي ورکړي انعامات پکې هم ښه دي نو زما ټولو مسافرو دا ریکویسټ دی چې یو خو دا دی چې پیسې چې کومې دي په لیګل طریقه باندې لیږئ دلته نه چې د هر ځای نه لیږئ یونین نه ویسټرن یونین نه یا بینکونه نه یا خپل ایکسچینج نه خو پاکستان کې بینک اف خیبر ته تاسو دا پیسې لیږئ او هلته کې چې کوم دی خپلو چې کوم فیملیز دي هغې ته به چې کوم دی خپل اماؤنٹ ښه خسته ملاوی دی واہ زبردست سخت خبریں دے وکڑے یہ پہلے میں نے کیوں نہیں سنا یہ بات نہ نہ دا سٹیج اصل کې دی تاسو پته کمفورټیبل یم پکې کمفورټیبل ہے کنه لگا ته دي نه سه کمفورټیبل نه وي نه دغه څه کې تاسو نه وګورئ چې ویلاړ یال ته کمفورټیبل شوی بالکل تا ځان د صبح شوی کنه زه درشم مخه ته کنه ها درشم راشه دوباره راشه د دې کنه بس تا کار ختم شو ان شاء الله خم میسج وکړو بینک اف خیبر زو یوزل بیب و ام څنګه نور البشر میسج وکړو بینک اف خیبر په ولې سره چې په د زمو پروګرام سپانسر هم دی او پاکستان دا تاسو پیسې لیږئ او مطلب لیګل طریقې سره نو پاکستان کې تاسو کوم یو برانچ وي بینک اف خیبر تاسو ولدر د پیسې راوستئ شي او خبره چې به قراندازي کې شامل کیدم شي کنه بالکل قراندازي کې شامل دي انعامات ګټلی شي ځکه چې یو اختر روان دی سړی کې ته خسته غونډه انعام وګټي پوه شو نو بیا خو ډبل شي بس پیسې مو لګا به انعام مو وګټي ټول نه پهلا شروعات زو ورته ورنه کوم چې پهلا شروعات خو بګو چې ټول بینک اف خیبر سمرا زما سیستم دی کنه مرګور والا ټول ځان به بینک اف خیبر بالکل هم داسې ده ټول دا لړی میسج لاړو کنه چې بای چې کوم دی میسج لاړو الریډي بالکل نو بس ان شاء الله دا زمون پروګرام کې امدا خولا امدا خبري امدا رمضان په اولي سره دا ملمانو په اولي سره چې ملما و مصر رضی غب شپ لګي خاص کر تاسو ته پته د نور البشر ډیر ملما د سیم دی چې یا ډیر لری نه رضی دا څنګه وخت سمي الله صاحب راغله او جبل علی نه راغله بالکل او جبل علی نه رضی نو د دې الریډي ډیر د دې ټریفیک هم زیاته زه خو مته خبره کې یو کال درا کال جی اټینډ کو کال اټینډ جی السلام علیکم په خیرونه جی په خیرونه هر کله ته وای خپل پروګرام کې په اخره کې را لې ماشاءالله جی 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 بالکل هر کله ته وای امیر صحیح صاحب بالکل په خیر امیر صحیح واپس الحمدلله لا کرم یو کال بعد آغاز مورید امیر صاحب نه مې زوګه خیر ما زمون چې خپل ناکله هغه کیږي څه خبره وته خیر تاسو ملي شي واقعي یو کال نه ماډیل شي بس دا خو در منه به جرمانه مخالفه در منه لګاو بس کنه بس د څه وکه متوسط افطاری مت تنظیم وکړه خلاص بس صحیح خبره ده ابو ظبي ته وی ویلکم بس مو ابو ظبي ته راشي وی رو جماعت یا څه کی بس مو رو جماعت وکړو خلاص ابو ظبي ته نماز وکړه رو جماعت مو شو بس ختم کنه او کنه تاسو څنګه خېږي نو تاسو ستاسو نو دې کنه خیر بینک خیبر نذیر مو یو ګیله تاسو خو ټوټل نه لګیا شروع دي جی جی خپل ځاني ما یو کال مخکې پکې اکاؤنټ لوغلو مې اکاؤنټ مې کې کلاو کنه جی جی نو وی سړی دا کول دا چې زمو مخالفت کوم کنه خو بهر حال دا چې ورتي زره خاص ترکیب په اکاؤنٹ کولاویدو کې له گزاره کې دا زمو ته درخواست دی ها نه نه ان شاء الله تاسو چې اکاؤنٹ اوپن کېدو کې کنه او لکه کون اوپن کېدو کې نه له گزاره کوي وی هغه دوه مې سلاري سرټیفیکټ او پلان کې وډینګ دا ډېر پټي وکړي کنه نو موږ یو نه دا حبيب ته کوم به خدا خو یا څه دا ونه کوڅه وایي چې راځي فون کړ نه نه ان شاء الله زموږ تاسو دا ګیله چې کومه دا موږ ورسو نو دا شکایت زموږ الله کنه تعالی خیر ورسې ته کله چې تاسو ته نه کو پورا لگا د وجه د خاطر ضرور گزاره ورسې وسه اکاؤنٹ کې لاګل کنه نو روزه مخ راوړي باندې زموږ کې بي کې بانک به بالکل بناو ته دیو کې دیو بالکل جی روزه مخ راوړي سید بھائی ډېر ولدارې زما تاسو ته تاسو تاسو له یو مختصر به د خبرې کوم تاسو ټیم ډېر مهرباني زموږ ته تاسو ډېر سلامونه ټول ټیم ته ځکه چې تاسو موږ له مرحبا رمضان د پروګرامونه الله یو راوړي او الله په خلک پروګرام هغه مو کې قانون مو کې ډېر مهرباني دا لکه زموږ د کور غونډه کې مې محسوس کوم زموږ په خپل کلی کې چې بالکل بالکل دی مطلب هم دا دی کنه امیر صاحب لکه داسې دی کنه امیر صاحب چې کله ګوره ته پروګرام ګوره دی پروګرام کې تاسو داسې فیل کیږي ته خپل کلی کې نه خپل کوم چې تا پښتنه رونه دی مخ هر شپیر ناس دی اوسره ته خبرې کوي غب شپ لګای بالکل بالکل او تاسو مخکې دوه ورونو خبرې ته جنگ باندې کې نو د پښتنو ته سپیشل هم چې ډیره گزاره کوي ډیر وردا ځان کې راولي
مونږ کوم اړه روان یو کنه مونږ پښتانه لکه ټول یو څه الله روان چې د ګولونه به صرف پښتون مري بل ذات بل پکې نه مري کنه بالکل پښتون دی ټوپا کې راغلی او دا بس دا لکه دا مړي د تل د څه وتخکاری زه کله کله فیسبوک یو کوم راځم دا د څه نه خاله لکه چرګ لالو دا انسان څه څه بالکل 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 احتیاط پکار دی الله خاطر کې جو وجي په خاطر بالکل جنگ جګړه نه پاره څه څه لشي د دې څه بالکل ډیر مننه ډیر ښه میسج ډیر مننه امیر صاحب تاسو کال کړی ډیر مننه جی دا زمون یو ریګولر کالر بلکې ډیر ټایم بعد کال وکړه امیر صاحب نوم دی اور خبرې ډېرې ښایسته وکړې لیکن دا خبره وکړه چې زمون پښتنو ته خاص کر دا یو سوچ پکار دی چې جنگ جګړو نه ځان ساتي نو مسعود خان اصل کې دا تاسو ته پته دی کنه چې دنیا د منه به یو څو خبرې منشن کوم ټایم وشته کنه شتا لګیا وسه نو زه په دې باندې یو څو خبرې منشن کوم ګوره دنیا کې هر قوم چې کوم دی کنه کوشش دا کوي ځان بدلاو راولي بالکل خو واحد زما چې زموږ پښتانه ډېر ټیلنټډ ده نه په ایجوکیشن کې ډېر ټیلنټډ دي په نور هم چې کوم ته وګورئ په کرکټ کې وګورئ انټرنیشنل سپورټس کې وګورئ نو الحمدلله ډېر په خو ځایونو کې یو نوم دی خو چونکې په کلو کې سپیشلیست دا وایم چې ګوره یو د کور نه مثال کې زه یو ممبر یم او زه د کور نه بار رالم او زه لایف خپل بدلول غواړم نو په کار در چې شاته کوم فیملی دغه ته سپورټ کی بالکل کچرته ما هغه فیملی نه سپورټ کی خو زه مخکې نشم تللی کنه زه یو سټیج پورې زما کنه بالکل نو زمونږ لکه څنګه وختي ملمنو ما خبر وکړه کنه چې ولې هغه دا ګیلې وی کنه زمونږ دا وی چې بس په اول په کور کې چې یو کس خشي نو هغه به ولې خشو ټیک ته بیا چې کوم دی په چم کې بالکل تاسو ته پته ده کنه یو ټیلنټډ دغه وینه هغه کوشش دا کوي چې به دی ولې زما کې زما بچي ولې نزي ګور دا دی پورې خونه دا کنه مسعود خان دا ټیلنټ پورې دا ټیلنټ یو سره ټایم خپل ورکی بیا هغه مطابق چې کوم دی هغه سټرګل کوي هغه مهنت ته وسره کنه نو اوس لکه مثال کې ته خپل کلی کې براوتی وي کنه زه دا وایم چې زموږ پښتنو له سپیشلی چې دی یو بل سپورټ کی او په هر اندام باندې سپورټ کی आवाज دا نه ګور کړه یو سړی فاینانشلی پرابلم وي ته سپورټ کا ولې چې هغه سب ته نه هغه سپورټ کې سبب هغه ته سپورټ کې بالکل په دې معنی د کور نه فیملی ممبر راغی هغه نوم جوړ شو د کلی نوم جوړي بالکل بیا د وطن نوم بیا د ملک نوم جوړي ها نور بشه د دې ما یو بل شي کتل د دې ډیر نیبر کنټری والا ما خلک کتل کوم چې د نیبر کنټری دی او کوم چې خپل خلک دی او به ډیر مطلب یو یکجا دی یو ځای کې خبره لکه خدا نه خواته ومنه څه خبره وشي به یو بل سپورټ کوي بالکل لکه کوم چې ما خبره وکړه لیکن به دې کې مو برعکس چې مو خپل ځان وګورو څنګه وخت امیر سعید صاحب خبره وکړه به ملمنوم خبره وکړه چې مو خلکو کې یو کمپټیشن دی لکه حسد مونږ خپل یاره ده بس هغه اسه هغه انسان کې خپل ځان کې یاره ده کنه تک کتلی کنه لکه زمونږ لکه کنټریز نومونه نشو غسته خدا سي خلک دي چې یو کس ردن نشي یو کپنه ته یو زید ردن نشي هغه به ګوره کال پس وګوره یو نشپګ نور اټ شي بالکل بیا چې نور نشي کال پس ګوره بیا په 15 20 بالکل واحد مونږ یو چې مونږ یریږو چې بای آیا کدا ترزوي مامازوي یا فین نه دا رونګ دی کانسپټ رونګ دی کرالو نو دا لکه زما چې لکه څنګه موقع نه ورګنو څنګه مطلب لکه خپل هر انسان خپل رزق خپل ځان سره اراولي کنه د سیمون نشو لیکن دا کته چا سره خبره وکي خبر ته لره وخی خبر ته یو سیستم ورته وخی نو کې دې شي لایف روان شي تا دی وجنه کور چولا مطلب کنټینیو شي او بل ته بدل دغه کلی مسعود ته خپل هم ژوندۍ ته ګډر په خو سیټ باندې بخپله مې خو تو ګوره پښتانه چې کوم ځکه نهستی یا به بزنسمنان وي لکه زیات تر خلکو په مایند کې پیدا بدو چې ډرایور یا داس نه بالکل او ختم شو کوم بیګام زه به یو ځکه ناستو ما لکه پښتانه ټول اور ماشاءالله هر یو پښتون خپل یو مقام لرو خپل یو سټینډرډ لرو خپل یو هغه چې بزنس حساب غدلې نو پښتون نن سبا نه دی پښتانه نن سبا ډېر کامیاب خلک دي اعلی زو وخت هم دا خبره تو کوم چې پهله یو غلط کنسپټ وکنه چې مو خلک الیټریټ دي ان ایجوکیټډ دي نه دي کنه لیکن ماشاءالله اوس شعور غلط دی اوس تعلیم یافته شو اوس ډاکټران انجینیر زه هم چې ان شاء الله دا خبره و ان شاء الله مو ټول رمضان کې به کنټینیو لیکن آی تھنک اوس مو ته انسټرکشن راغلو چې ټایم اور شو نو خبره اور غب شپ دومره ولګولو چې ټایم بالکل پته ونه لګی دا نو مسعود خان پروګرام خو بس خوان کوي تاسو ته پته ده او زه به دا وایم چې په اخر کې به خپل میسج ورکوم بس بیا په پروګرام دا وځي چې ختم نه نو قدرمن کدونکو امید لرم چې پروګرام بس تاسو خوښ شي ډېر زیات خوند وګو ټایم ختم دی بس اخر کې هم دا میسج دی چې د خپل ځان د خپل خوښه او د خپل یاران دوستان د خپل فیملی ډېر خیال ساته روزه د مبارک میاشت بس مینه محبت ته خوروي او بس یو پوزټیو اوسه ډیره مننه نور البشر صاحب ماشاءالله دا زمون پروګرام مرحبا رمضان امید کوم دا پروګرام تاسو ته ډیر خوښ شوی اور ان شاء الله پورا میشت ته بودا ان شاء الله مو برادو تاسو دا پروګرام ان شاء الله تاسو سره کنټینیو کو نو خپل قربا مسعود خان اینڈ نور البشر ته اجازه راکړئ خپل ځان ډیر خیال ساتئ اور آس شبیر کوم چې گوندین دی او ډیر خیال ساتئ ټیک کیر الله حافظ ما سلام الله نگهبان د لوی الله پامان